السلام علیکم عبدالرحمن جوړ په خیر څنګه یې جوړ یې پیداره ماشاءالله فطري دې رانیولې ده دا په څو رانیوه څه وخت به شیریني خورچاد رانیوه پلار رانیوله ماشاءالله ستا پلار ښه دی په تا خرچې کوي والله چې مشکل دی نظامي صاحب څه مشکل دی خدای دې کې خیر وروره چې هر یوه هر یو پیسې والا ورسمه چې دا ممر کارډ ورکړم زما د خوښ شیان نه ور اچوي خالي غزلې ور اچوي وای نو ته چیش غواړې ته چیش اورې زه نعتونه اورم نعتونه غواړې و وای دا زه اوس دستي درته اسانه کړم غټ موبایل خو لرې و پیکیج کې سته و آفرین راویې کړه ګوره دلته چې رالې پلی سټور له دلته به ولیکې رونا چې دې ولیکله ګوره دا اپلیکیشن نه دی دا اول دانه دا به راواړه اوس ګوره دا دې را اوړي دا چې دې راواړوئ په دې کې قرآن کریم په پښتو ترجمه ښکلي نبوي نعتونه د مشهورو عالمانو نصیحتونه دا پکښې دي دا به اورې ټیک دی دا مشکل خو دې ما در حل کوي نو خوا دې ما را روان کړی دی چې راواوښتې بیا نور طریقه زه در ښیم ته اوس دا موبایل پټ که اوس په دا MP3 کې ګانې دي چیش پکښې دي ګانې دي ته یو ګانا پر علاقه نوم به بیا ګانا واورو یاره ښه نامي ګانا څنګه ګانا ده بنده که دا ګانا بنده که دا اوس ګانا ده ماران پر علاقه لړمان پر علاقه چې هر سړی زموږ په کوټه کې ماران لړمان لکه یې دغه ګسر زه څه وڅه دلته ماران لړمان لکه یې شرم هم نه لري دا کشنیان په خوري ملا مې ماته څه ځه ولاړ څه ځه بیا چې نعتونه راواړول بیا راسه ټیک دی خدای دې خوار نه که د پښتو د ټولو لوی اسلامیک اپلیکیشن رونا اوس دې کولی ساس چې د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړي د پلی سټور څخه د ډاونلوډېدلو طریقه دا ده چې په پلی سټور کې رونا ولیکئ نو د هغه څه به دا را ډاونلوډ سي او یا د دغه ویډیو پر سر یا په کمنټ کې چې کوم لینک دی پر هغه باندې کلیک وواست د هغه سره ډاونلوډ کړي چې کله رونا اپلیکیشن ترې ډاونلوډ کړي نو اپلیکیشن خلاص کړي او مخ ته به یو سکرین راوړي دغه سکرین اول ځل به راوړي نو تی پر سکیپ بټن باندې کلیک ووهاست چې کله تی دغه بټن باندې کلیک ووهي نو یو مخ ته به د رونا اپلیکیشن خلاص سي چې کله د اپلیکیشن خلاص سي دغه اپلیکیشن کې تاسو به نصیحتونه نعتونه او د قرآن شریف په پښتو ترجمه ووینئ که تی غواړئ چې د قرآن شریف ترجمه واورئ نو د قرآن شریف د پښتو ژبې ترجمه چې کوم بټن ده پر هغه باندې کلیک وهاست نو یو مخ ته به د قرآن شریف یو سلو 14 سورتونه خلاص سي د دې سره تی دغه سورتونه را ډاونلوډوئ هم سي نو چې کله سره انټرنیټ نه نو بیا تی دا اورېدی هم ساس په رونا اپلیکیشن کې موږ د پښتو مشهور املایان هم اچولي دي چې د کم نصیحتونه خلک ډېر په غور او فکر سره اوري په دغه ملایانو کې زموږ سره مولوي عطیه الله صاحب مولوي نورالدین آغا مولوي محمد یاسین فهیم او مفتي رفیع الله وصال صاحب شته په رونا اپلیکیشن کې هره ورځ نوي نعتونه اپلوډېږي او دغه نعتونه تی کولی ساس چې را ډاونلوډ یې هم کړي رونا اپلیکیشن د پښتو د ټولو لوی اسلامیک اپلیکیشن دی نو که چیرې ستاسو دغه اپلیکیشن خوښ شو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ او د خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ